کې یو سړی پوهېږي چې زما د رمضان دا روژې به رب العالمین ته قبولې وي او که نه وي، د اعمال به مې الله ته قبول وي که نه. د روژې نه وروسته ته ځان کې وګوره، که ستا کې سستي وه، نه مونځ کې، نه اودس کې، نه پابندي د اعمالو کې. زما عزتمندو ورونو، د رمضان نه وروسته هم مسلمان له پکار دی چې په نیکو اعمالو باندې کلک ودرېږي. ګوره د رمضان دا میاشت دا یو ټریننګ دی چې ته په دې کې په دې باندې عادت شوې چې جومات له ځې، د روژو سره عادت شوې، سحر مونځ ته په راپاڅېدو په دې عادت شوې، صدقات په دې رمضان کې کول په دې عادت شوې. نو دا عادتونه دا مه پرېږده، ځکه چې مونږ او تاسو صرف د یوې میاشتې بندګان نه یو، مونږ د ټول کال د ټول عمر بندګان او غلامان یو د خپل رب. او زمونږ رب مونږ او تاسو صرف په یوه میاشت کې نه مکلف کړي، بلکې په ټول کال په ټول عمر کې مونږ او تاسو مکلف یو چې د الله بندګي وکړو. دا کم اعمالو کې چې ستا تجربه حاصله شوه، تا پکې ټریننګ حاصل کو، بس د رمضان نه هم په دې کې د یو بل نه مخکې والی کوه. دې ته استقامت ویلی کېږي، او استقامت عزیزانو دا لوی عبادت دی. سفیان ابن عبدالله فرمایي چې ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې د الله پیغمبره په اسلام کې ما ته داسې یوه خبره وکړه چې زه د بل چا نه پکې تپوس ونه کړم، داسې یوه قوي خبر راته وکړه. وایي نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل قل آمنت بالله ثم استقم. ته آمنت بالله وایه، معنا مؤمن جوړ شه، مسلمان جوړ شه، او بیا په دې خپل اسلام او په ایمان باندې کلک او ټینګ ودرېږه. داسې مه کوه چې صرف د جمعې بندی جمعه خان، یا د اختر بندی اخترګل د ځان نه جوړ کړی، یا د رمضان بندی او په دغه کې سره بندګي کې. نه، ته د ټول کال عابد جوړ شه د رب العالمین دپاره. په ټول کال کې بندګي کوه، په ټول عمر کې بندګي کوه. دې ته استقامت ویل کېږي. ځان کې سستی مه پیدا کوه. قرآن کې راغلی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بندګي د الله تعالی کوه کوم وخته پورې؟ تر هغه وخته پورې چې کله تاله مرګ راشي. تاله مرګ راشي. او بله یوه مسله علماو بیان کړې ده چې یو سړی پوهېږي چې زما د رمضان دا روژې به رب العالمین ته قبولې وي او که نه وي، د اعمال به مې الله ته قبول وي که نه. د روژې نه وروسته ته ځان کې وګوره، که ستا کې سستی وه، نه مونځ کې، نه اودس کې، نه پابندي د اعمالو کې، بس صرف په روژه کې د کول، ته پوه شه چې دا ستا اعمال دا رب العالمین ته قابل د قبول نه دي. او که د روژې نه وروسته په تا کې چینجز راغلل، ته نورم ښه شوې، نو ته پوه شه په دې باندې دا علامه ده د دې چې ستا دا اعمال هم الله رب العالمین ته قبول شوي. علماو لیکلي دي قبول العمل الحسنة بعدها. قبول الحسنة بعدها. د علامه د قبولیت د عمل هغه دا ده چې هغې نه وروسته تا ته نورو نیکو اعمالو توفیق میلاو شي. او دا چې ته بیا نه مونځ کې، نه اهتمام کې، نو بیا خو معنا دا شوله چې ته صحیح عابد د رب العالمین نه یې، صرف وقتي طور باندې تا صرف بندګي وکړه. نو زما عزتمندو ورونو، استقامت پکار دی. که روژه تېره شوله، خو د روژې رب ژوندی دی. د روژه کې چې کوم بندګي مونږ چا دپاره کوله، هغه ذات چې دی هغه ژوندی دی، په هغه باندې فنا نه راځي. حی لا یموت ذات دی. همیشه دپاره د هغه سره تعلق ساتل پکار دي. د شپې بندګي، د ورځې بندګي، د ژبې بندګي، د سترګو بندګي، د لاسو بندګي، د خپو بندګي، د انفاق بندګي، د ښه اخلاقو بندګي، دا په هر ټیم کې کول پکار دي.